ښه راغلاست او هرکلی کابل بختور دی. قدرمنو لیدونکو په کابل کې د ژمي لومړنۍ واوره ډېره په زړه پورې ښایسته واوره شروع شوې ده. تاسو ګورئ چې په واورې موسم کې چکر څومره خوند کوي. نو هېوادوال مو هم ګڼه ګوڼه کې راوتي دي او د واورې د ورېدو نه خوند اخلي. د کابل لومړنۍ واوره ټوله شپه باران او اوس واوره. د کابل ځینې په زړه پورې ښایسته تصاویر هم وګورئ. خوند ترېنه واخلئ. دلته به د خلکو سره خبرې هم کوو، ټوکې ټکالې هم کوو. ملتیا مو وکړئ، زما سره پاتې شئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر، څنګه ښه؟ ښایسته نوم دې څه شی دی؟ شمس الله پهلوان. شمس الله پهلوان مې ماشاءالله ډېر ښایسته. کابل ته راغلی؟ کابل یار ډېر ښه خوند کوي، ډېره ښه مزه کوي. واوره اوري، باران اوري. دا زړه غواړي چې بس ستا میاشت دې بختوره یې، خوشحاله یې؟ خوشحاله دي. دا 2 کاله زموږ په ښار کندهار ولایت کې واوره نه ده شوې. دلته چې راغلم نو روم تازه شو، طبیعت یې وغوړېد، ډېر ښه ښکلی خوند یې راکړي. هوا صفا شوې ده. هوا هم صفا شوې ده، موسم ډېر ښه خوند راکړي ده. خوند یې ترېنه واخیستو؟ ولا خوند یې شو. 2 ساعت چېرې ضرورت طبیعت یې برابر دی. په واوره کې دې کله لوبه کړې ده؟ یاره په واوره کېدلی چې کېدلی په دا ډېر وخت نه ده کړې، په دا ډېر وخت نه نو د پهلوان هم یې که نه؟ نو تا ته خو به واوره بیخي عجیب ښکاري. دا چې دا کوچني موږ دا زړه غواړي دا بدن مې دا مزدور راکړي چې څه نور ملګري یاران هم درسره شته که ځان ته یې؟ یا نور ملګري هم راسره دي. نور نیم اوس کال چې نور هم راوغواړو چې د دې د واورې منظره وکړو. چکر ته به ځئ نو؟ چکر کې ځای ووځو سره او دغه ته بوځو د واورې منظره به وکړو. خوشحاله اوسئ. په خپل ولایت کې د چا ته زیری ورکړو چې کابل کې واوره ساره په فیسبوک باندې پر واټساپ باندې وګورئ دغه چې کابل کې داسې واوره ده، داسې ښکلي موسم دی او دی خوند کوي. داسې راوتلي په بازار کې ساره ایسته ګرځو. دا کېدلی چې د هغو هم شوق وسلو چا ویل سبا به داسې چا ویل ماښام به روان شو. د ځای خو هم دی لار دی نیم لار باندې دا خو یې لا پیل دی چې واوره زیاته شي، بیا پکې لوبې هم کېږي او در څنګ چکر هم پکې ون کوي، تصویران هم پکې ایستلی عکسونه څنګه؟ تصویران هم ولا څه خوند د سره چې تصویران هم جوړ کړو. نو ډېر ښکلی موسم دی. دلته بس تعالی سره ځي دی. خوشحاله اوسئ. تاسو ته ښه چکر غواړم. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. دوستانو ملتیا مو وکړئ او د کابل ښار نورې په زړه پورې منظرې خلکو سره به هم خبرې کوو. زما سره پاتې شئ. سلامونه لیدونکو، بیا هم ښه راغلاست. دلته راسره یو استاد څنګ کې ناست دی او د دې تر څنګ زه هم کېناستم او ډېر زیات خوشحاله دی د کال لومړنۍ واورې ته. نو دا به راته ووایي چې دی څومره خوشحاله دی او واوره کې لوبې کړي دي که نه، د واورې لومړنی زیری چاته ورکړی دی او که نه، څنګه راغلی کابل ښار کې دی. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه وروره جوړه بخیر. ډېره مننه کوم. ښایسته نوم دی؟ نوم مې عزیز الله دی. عزیز الله جانه څنګه د کابل ښار ته راوتلی؟ والا چې راووتلم دا د واورې موسم و او په خوشحالۍ مو ماله زه یو نفر بجې کړو، چکر به ورته ورکړو، په دې واوره کې به لږ لوبې وکړو او ډېر خوشحاله یي چې په دې افغانستان کې واوره وشوه. لومړنۍ ورځ د واورې اوله ورځ ده چې موږ راووتلو چې په چکر راوتی یم. په چکر راغلی او داسې په دې جادو مادو یو چوک او بل چوک باندې ګرځي؟ یو چوک او بل چوک باندې چکر وهم. بس ما کوم څومره خوند کوي دا واوره؟ والا ډېره خوند کوي. اوله ورځ ده خو ډېره خوند کوي. شپې ټوله شپه باران او ماشاءالله سبا ښه واوره ورېدله په کلي کې مو او بس موټر چلان کې ښار په لاره ووتلو. ښه خوشحاله اوسئ. چاته دې هم تر اوسه د واورې زیری ورکړی دی؟ نه دی ورکړی چې کابل کې واوره ورېږي او بېګا ټوله شپه باران و؟ زیری مې ورکړی د ماما زامنو د هغې په جلال آباد کې اوسېږي. جلال آباد کې اوسېږي. راځي به که نه؟ غواړي چې وویني چې درځو. دا رښتیا دي وایي چې څوک په چا باندې د واورې زیری وکړي که نه، بیا دلته رسم و رواج هم داسې دی چې بیا په هغې باندې مېلماني اوري. آفرین ولې نه؟ ما ته اوس مېلمانان را روان دي. مېلمانه مې دي په سوري چې واوره نه ستا په هغې وخته که د هغوی په تا وخته؟ د هغوی په ما وخته ځکه چې زیری به ما وکړه خو هغوی کابل ته راځي. جلبه نه باید چې زی ورکړي. ښه ته باید د هغوی مېلماني وکړي که نه؟ بالې نو د نورو ولایتونو نه هم دلته د ننګرهار شو، لغمان شو، خوست شو، پکتیا شو، قندهار شو، همداسې نورو پرتو سیمو نه دلته خلک چې کله هم کابل کې واوره شروع شي که نه، اما په نورو ولایتونو کې په جګو غرو کې شوي دي. خو دا د کابل په زړه کې یا په مرکز کابل یعنې د افغانستان په مرکز
کابل کې ډېره ښایسته واوره ورېږي نو خوند کوي چکر هم خوند کوي همداسې ده اوس ما ته چکر نه راکوي خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم زه هم د واورې نه ځمه نورو ملګرو سره دوستانو سره ټوکې ټکالې کوم او د افغانستان په زړه پورې واورین تصویرونه هیوادوالو ته ورښایم چې تاسې وګورئ چې په دې موسم کې هم دلته خلک راځي کار روزګار او همداسې مخ ته ځي د واورې نه خوند اخلي د تا نه ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله دې ژوندی لره دوستانو زما سره پاتې شئ او ملتیا مو وکړئ بیا هم ښه راغلاست قدرمنو لیدونکو مونږ د چارۍ مسعود کې یو تاسې ګورئ هیوادوال دلته راغلي دي عکسونه وباسي چکر دپاره او ښایسته په زړه پورې واوره هم ورېږي خوند ترې نالو سلام علیکم ستړي مه شئ وعلیکم السلام تاسو ترې مه شئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ نوم دې والا زما نوم محبوب شاه دی محبوب شاه د ننګرهار ولایت یم ماشاءالله دلته چې سیتاج کې وګورئ شو همسایګان یو ټول ماشاءالله ډاکټر صاحبانه صاحب میانه ټیم ډېر په زړه پورې ډېر ښایسته خبره اصل کې تیزې که خیر یخنین ده د کابل لومړنۍ واوره د ژمي څومره ورته خوشحاله ډېره بهترین او ښه خبره د راتلونکي خیال لپاره یو خوشحالي ده انشاءالله او چې کوم دغه ناروغۍ او آفتونه شي دغه دې سره به کم شي پوه شو موږ هم لومړی ځل دی چې د واوره کې دلته کابل کې وایي شو او سیلو کې واسو توصیف زه خیر وبخښئ لږ ټوخي شین کړم خبره داسې ده چې تاسو هم خوشحاله سئ زه هم خوشحاله یم نو په خوشحالۍ کې خو سړی خامخا ټوخی نیسي که نه برفي ورته وایي دلته یو رواج دی صحیح برفي ورته وایي صحیح هغه چې په ناخبرۍ کې وي واوره والي یا تحفه کړي چاته یې ورکړي او هغه پوه نه شي هغه وګوري چې دا اله واوره ده نو بیا په هغې باندې مېلمانې اوړي تاسو هم دلته کله داسې کړي دي نه موږ لومړی ځل دی چې موږ دلته واورې کې وو دغه میتود او طریقې سره اشنا نه یو تاسو که موږ دا طریقې وښایئ او شریک کړئ موږ سره نو آینده کې موږ هم همدې واوره ورېږي او تاثیر تاسو باندې نه کوي نه بلکل موږ ډېر خوشحاله یو کله هم په واوره کې لوبه کړې نه واوره ویشتل او واوره کې خوی کول او کشت کول دا ځینې ځوانان چې دي بیا چې واوره ډېره شي بیا دغه یو ډول لوبې کوي که نه خوشحاله وي منډې رامنډې یو بل په واورو باندې ولي واورو کې یو بل کشت کوي یو ملګری ټارګېټ دي که نه دلته هم نه ده کړې خو زه خپله کونړ ولایت یم زه خپله پسې تاجر ډاکټر یم دلته هلته هم ډېره زیاته کړې ده پرتګالي ویشتل هلته یو څه شي سازول هغې لمانځل د واورې هغه هر څه کړي دي خوشحاله اوسئ نورو ملګرو ته مو خبر ورکړئ چې کابل کې واوره شروع ده بس هغوی اوس خبره مصروفه پوه شو اوس راووتو نور ملګرو ته چې موږ هم راځو چکر ووهو که نه بلکل هغوی به هم راځي انشاءالله فیسبوک سټورۍ مې ورکړي راځي فیسبوک سټوریانې او ټیک ټاک هم داسې وټساپ کې بس ستاسو به نن ورځ کې همداسې ده که نه خوشحاله اوسئ او داسې یو ښایسته ګرم خواړه مو ورته تیار کړئ چې هلته اطاق کې تیار کړي تاسو مسافرین او شوروا شوله شوه ډېر ښایسته خوند کوي دا واوره ورېدل نو تا باندې ښه تاثیر نه کوي څنګه کوم اول ځل دی چې واوره ګورې تیزې خبرې خوړلې ډوډۍ نه خوړلې نه خوړلې مې ډوډۍ خوړلې وه کمه ښه خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو ما سره ملتیا وکړله او یو څو خبرې مو کړې ډېره خوشحاله اوسئ ډېره مننه دوستانو زما سره پاتې شئ او د کابل ښار په زړه پورې تصاویر نور هم وګورئ باران دی اوري پروا نشته باران دی اوري پروا نشته واورې دې نه اوري چې لارې بندوي نه السلام علیکم جوړ په خیر ستړی مه شئ تم ستړی مه شئ خوشحاله اوسئ ښایسته نوم دی احسان الله کوم ځای نه ننګرهار نه ننګرهار نه راغلی شینوار ولسوالۍ نه ماشاءالله
زه هم چې څنګه د دفتر نه راوتی یم په دې واورین موسم کې ډایرکټ زما ننګرهاریانو سره سر شوی دی. ستاسو نوم؟ زما نوم کریم ده. کریم دی. ته د کابل اوسېدونکی یې؟ نه زه د کاپیسا اوسېدونکی. کاپیسا ماشاءالله. کاپیسا کې به واوره شوې که نه؟ دوه درې ورځ کې. خوشحاله اوسئ. لږې تیزې خبرې راسره وکړئ او دا راته ووایئ چې یوازې د واورې اټکل دی اورېدلی او راغلی او که نه نور چکر ته هم راغلی؟ ولا چې واورې نه هم اورېدلي و له کاره مو خو بس ډېر وروسته ځان را جوړ کړه چې واوره وشي واوره وګورو لږ خوند تر واخلو. وا څومره خوند کوي که نه؟ د ننګرهارو د کومې ولسوالۍ نه راغلی؟ د غنیخېلو ولسوالۍ غنیخېلو. شینوارو کې خو بیا په جګو جګو غرونو خو به ډېره واوره شوي. هلته خو واوره یي خو لاندې نه وي. وا بیا بازار کې ډېره خوند کوي که نه؟ بلکل چکر یي دوستان یي ملګري یي که نه؟ نو هلته هم تاسو چې په اچین ولسوالۍ کې روزاتو کې تا ویلې که اچین ولسوالۍ غنیخېلو اچین کې واوره کېږي بیا دغسې لږ ځایونو ته چکر دپاره ورځئ؟ هو ورځو چې واوره وشي ورځو چکر ته ورځو. لوبې پکې کوئ؟ ولې نه کومې لوبې کوئ؟ واوره کې د کومه لوبه خوښېږي؟ یاره واوره کې بس همدغه یو لوبه چې یو بل واورو بلې او ګوډۍ پکې جوړولی شي یا داسې یو بل کور رسامي پکې کولی شي که نه؟ ولا چې کوي بس لګي ملګري یاران دي بس څوک ګوډۍ جوړي څوک واورو یو بل ولي یو بس ګپ شپ لګي. ته راشه که نه ګرانه ته هم د دې ملګری یې؟ نه دا وروسته راغله. عکسونه خو دې ورته وایستل که نه؟ که عکسونه راځي. که د عکسونه به دې بیا څنګه لیږي؟ عکسونه به د دې واتساپ شمېرې راسره دغه دی کمرمین هم درته پیدا عکسونه مو ایستل که نه؟ اوس دیوال مې ده. خوشحاله اوسئ خو چې تر څو یې ګوره تا ته مېماني نه وي کړي عکسونه ورنه کړي ښه؟ باید تا ته باید مېماني وکړي. صحیح ده څه باید دې ته مېماني وکړي که دی تا ته وکړي؟ هېڅ خبره نه ده چې دا اوس خو زه راغلی یم اوس بیا دا راته وکړه ما مېماني وشوه بیا هم کور یې باد خو وشو عکسونه درته وایستل باید ته دې ته مېماني وکړي بس راشي یاره کوم مېلمه پالنې هم چې دا راشي ننګرهار له خاص. خوشحاله اوسئ. د ژمي لومړنۍ واوره ده د لومړنۍ هغه شروع د کابل جان څومره ورته خوشحاله یې؟ یاره زه خو خپل ډېر زیات ورته خوشحاله یم ځکه چې بس دا کابل دغه یو متل دی که نه چې کابل د بې واورې نه وي هغه مخکې دغه رانه هېر شو ډېره ښایسته. نو کابل کې چې واوره نه وي خوند نه کوي ډېر خوشحاله یم چې واوره وشوه څه کالم خوشحاله یې ډېر زیات خوشحاله یم. نورو ملګرو ته خبر وکړو چې کابل کې همدا اوس ښایسته واوره او موسم روان دی. ما عکسونه ولګل ما چې راځئ زه هم تیار دلته یم او راځئ راشئ چکر یې به ووو بس وی چې راځه سبا یا بل څه بیا لاړ شو چکر. خوشحاله اوسئ. د واورې باره کې یو ټپه اورو ټوکه یا لوی څه جالبه خاطره وي. ما خو یو ټپه ویلې د واورې باره کې تا ته څه درځي؟ همغه یوه ټپه مې هم زده وه چې تا ووایه یو ځلې بیا یې ووایه خیر دی کېدای شي ما غلطه کړې نه اوسي. چې باران دی اوري پروا نشته باران دی اوري پروا نشته واورې دی نه اوري چې لارې بندوي نه. وا که لارې بندې شي دا بیا ننګرهار ته ډېره خراب شي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره خوشحاله شوم چې ما سره مو ګډون وکړو. ډېره مننه کوم دوستانو ملتیا مو وکړئ. یا کابل کې ډېر ښایسته تاسې ګورئ چې پشم ښایسته میده میده واوره زما په دې کورتۍ باندې هم راغورځېږي او ګڼ شمېر دوستان تاسې ګورئ چې واوره کې عکسونه وباسي ډېر زیات خوشحاله دي. ملتیا مو وکړئ او زما سره پاتې شئ. دوستانو باراني موسم ډېر په زړه پورې ماشاءالله واورین موسم او ترڅنګ خوندور او ترڅنګ په شارناو کې یم او دلته خستې والا او ترڅنګ ممپلي شو کدوزړي شو او خسته شوه په دې ګرم موسم کې ډېر زیات خلک خوښوي
السلام علیکم. وعلیکم. جوړ په خیر ستړی مشي. خیر. ډیره مننه خوشاله اوسئ. نوم دی؟ نوم برات خان. برات خان جانه تیزی خبرې وکړه. د کوم ولایت دی؟ د غزنی ولایت. غزنی ولایت. شارنو کې څه کې؟ دلته اوس د خسته کار کوم د خسته. نن خو ډېر خوشاله موسم هم یخ دی واورین موسم دی کنه او بیا په دغه واورین موسم کې ته به خوشاله اوسې. خوشاله یې شکر. ځکه کاروبار تیز دی کنه. کاروبار تیز او دا ګرم خوراکونه خلک ډېر زیات کوي. ګرم خوراکونه. د غزنی ولایت نه راغلی؟ غزنی ولایت. مسافر یې دلته؟ مسافر یې د کال لومړنۍ واوره خوشاله وي ورته وکنه. ډېر خوشاله. ډېر خوشاله وي. لکه پښکې ورکړه. خشکي وه، بارانونه نه وو، وچکالي ونه وه. وچکالي وه او مرضۍ ډېرې وې. مرضۍ ډېرې وې. الله تعالی رحم وکړه که نه. ډېره مننه خوشاله اوسئ. څه څه خرڅه یې خسته شوه؟ خسته شوه او بس دا کدو ځونې شوه او دا ممپلي شوې سپینې کړي او دا جواري شوه. دا همدلته کابل کې اخلي که نه کوم بل ولایت نه کابل کې اخلم. کابل. نو څه د ځان سره د غزني نه راوړي؟ نه د ځان سره غزني نه څه چا نه دي راوړي خو دلته اخلي منډې نه اخلي بس دا کراچي دلته ګرم پخوي او بیا ګرم خوري. چې واورې کې داسې چکر ته زړه نه کېږي؟ ولا بس چکر ته خو زړه کېږي خو موږ مجبوري ده چکر ته یخ ولا بس کم یخ شته خو بیا دخل د ګرم دغه کاستم ګرمه پخې که نه؟ انګار هم درته چالان دی، اور هم چالان دی، تر څنګ ممپلي او چې وخوري بیا خو بیخي که نه؟ بیخي ګرم وي. بیخي نو غوړي لا غواړي. نه دا ملګری دی. ته ملګری دی؟ دا راغلی فکر کوم ځان ګرمي که نه؟ دا ځان ګرموي او د دې سره هم ممپلي شته خو دې سره نورې ممپلي دي دا اور ورسره نشته. دی همداسې ساده خرڅوي. د دې په پرتله بیا ستا بازار به ښه اوسي انشاءالله. په دغه موسم کې چې کسټمر ګاګ درته راشي هغه تا نه ګرم یا دوی تازه دي پخ کړي وي هغه نو نن خو موسم ډېر ښایسته دی، بازار هم ډېر ښه دی که نه؟ بازار هم خدای شکر او الحمدلله. ډوډۍ دې خوړلې غواړې؟ هو ډوډۍ مې خوړلې. څه دې وخوړل؟ ډوډۍ خو والا دا بولانه والا چې بولانه ورته ګرم بولانه خو ګرم خوراک به کوي که نه؟ همداسې ده. ښه ډېره زیاته یو دانه زه وخورم؟ اجازه ده؟ خسته وخورم که نه؟ دا دې همدا اوس فکر کوم پاک کړي دي. ماشاءالله. نو تاسو ګورئ چې خلک ډېر زیات غواړي او دا خسته او داسې ګرم خوراک. تا نه ډېره مننه روژانه، خوشحاله اوسئ. او دا ګاز د چالان کا او یو تا ورکړه چې ګرم شي که نه؟ یعنې ګرم خوراک ګرم موسم کې خلک زیات خوښوي. ډېر ښه. واورین موسم دی، د کال لومړۍ واوره ده. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. ډېره مننه دوستانو. خوشحاله نه وکړئ ما او نور به هم زما ملتیا وکړئ، زما سره پاتې شئ او د خپرونو خوند دوستانو. تاسو ګورئ چې د سړک په غاړه کې او واورین موسم ښایسته میده واوره هم ورېږي او زما دغه ښایسته نازولي کوچنیان وروڼه ناست دي او صندلۍ هم جوړه کړې ده. څو خبرې به هم ورسره کوم. سلام، خوب هستی؟ باشه کامگاه تیز بزن. اسم تا بگو. مصطفی جان. چی جور کردی شما؟ صندلیه جور کردم تیز گازم خب تو بالا شو. نام بده بگو. نجیب بالا شو سر شو که مردم ببینن تا بشناسن. نجیب جان چی جور کردی جا؟ یک صندلی جور کردیم بسیار خنک بود. یکم صندلی میمونیم گاز سینی کارو چی ماست کاروار شد چیز نشد. با برق خوشحال هستیم یا نه؟ نه خدا شکر که بعضت و خدا شاور چشمای تا درد میگیره. بر اولین بار در کابل است نه؟ اولین بار در کابل بر زده. خوشحال شدی یا بر شما یه رسم رواجی برفی داری؟ تاوری بر کسی ندادی یا برک نبرده؟ نه در خانه با ببریم ای. خب یک دم میبری نه؟ باش که ببری با چی میشه؟ ببری نگو من خونه میمونید صندلی چون احساس فهمیدن گیر کردن دیگه سیاه رو میگیرن کل روی سیاه میکنن. اگر نفهمید باز؟ اگر نفهمید میمونی سرش چپاشه. چی باز برای پخته میکنن؟ همه هر چیزی که میمونی چپاش سرش پخته میکنن. خب کمی طرف دور بخود بدل شما چی باید به این روز پخته کنن؟
دلیل اگه موشک هم گرم باشه که ویدیوز خوب مزه میده. اوه قربانت عاشق باشه و یا چی منتو باشه و کلاپاچا باشه و قابلی پلاو باشه. قابلی پلاو دیگه. چقدر مزه میده نه؟ باز کی چه بیاری چقدر مزه میده؟ حالا نه خوردی یا نه؟ اول برنج خوردیم نه نان چاشت دیگه. با خونه مون نان چاشت برنج خوردیم. اینجا کاروبار میکنی؟ اینجا کاروبار میکنیم. دکان داره نه؟ یه دکان داریم از اندیوال ما سه پای نقصر کرچی شدیم رفت جایی. دکان ما پیش است. آها. باز صندلیم است خوب گرم است دیگه. دیگه از بربم مزه میبرین از باران هم از صندلیم. موبایل داری قرارداد میده. بسیار جالب جور نکنی؟ بار اول و صندلی گیس هم دیدم. از چی از چوب نیست نه از آنگار. از این نه از گیس است نه؟ گیس روشن کنی. خب تشکر زنده باشی. بسیار زیاد. دوستان تاسو څنګه ګرم ځای جوړ کړی دی ډېر خوندور او زه هم دلته ورسره کښېنم زما زړه نه کېږي هوا هم داسې باراني او تر څنګ یې واورینه هوا ده واوره هم ورېږي ډېر خوندور ملتیا مو کوي اشاره نه وکړي ما همداسې به ځم نور ښایسته تصاویر هم وګورئ زما سره پاتې شئ. د کابل واورین موسم د کال لومړنۍ واوره او دلته خلک چکر ته راغلي دي او دوی نه پوښتنه کوو چې څومره خوشحاله دي څه احساس لري. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. جوړ په خیر. ستړی مه شئ. نوم دې واله؟ جواد یم د کابل. جواد جانه تیزې تیزې خبرې وکړه. ولې نه؟ خوشحاله اوسئ. څه مسؤلیت لري؟ ولا بیکاره بس تفریح ته راوتلي یو. واورین اوله موسم ده. د واورې بختوره ورځ ده. بختوره ورځ ده او خوندور موسم ده. بېګا خو به دې خوب کې واوره نه لیدلي؟ ولا هم نه لیدله خو زړه کې م ګرځېدلی واوره وشي او وچکالي ختمه شي. باران خو ټوله شپه باران و ټوله شپه ګرځېدلو موټر. څومره وخت بعد د باران و واوره ولیده؟ شپږ میاشتې اووه میاشتې مخکې نه تېر کال مې ورته چې لیدلې وه دا د سږ کال دا سږ کال مو بیا ولیدله بلکل شپږ میاشتې بعد زه د اعلان کړم. ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ او اوس دلته راغلی دی پارک ته ملګرو سره که نه بلکل د قدم وهلو نه هم خوند اخلئ خوند تر اخلو سل پیسه د واورې کومې لوبه راته ووایه چې تاسو کومه لوبه کوئ په واوره؟ موږ دا برجنګي کوله او فوټبال مو کې کاوه او نورې غېږې مو نیولې ورسره ګوډیانې جوړوئ نور داسې څه ولا سکلیټ به هم جوړاوه تر ډاکټري دې کوله نو بلکل عملیات به مو کاوه. ډېره مننه. دا راته ووایه چې څه احساس لري چې دغه واوره اوس ورېږي چکر ته راغلی څومره خوشحاله یې؟ ډېر سل فیصده خارج نه 100% افغانستان ډېر خوندور ده او راتلونکي نسل ته یې ما دا پیغام ده چې نور ماشومان را نه وړي ولا ښه ورځ به ونه ګوري دلته چې اولادونه را نه وړي ښه ورځ به ونه ګوري.
نسته چې بیکاری ده او غربت ده او ډېر مسکینان تاویږي دلته غریبانان ډېر دي. تا مخکې ویل چې د خارج نه دا ښه دی که نه وطن خو وطن یې بالکل خلک بیا ارمانونه کوي که نه ارمان یې کوي دوی خپل ارمان کوي نو زه خپله هم یو میاشت مې ایران کې تېره کړله بس افغانستان څخه مې سترګې وتلې وې مې بېرته راشم پښیمانه وې بېرته پښیمانه وم بالکل یو میاشت یې تېره کړله همدا اوس لوی ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې خبرونه کې درسره لرو خیر اوسې پوره انشاءالله اوسې ډېره مننه کوو د ملګرو نه د ورونو چې ښایسته خبرې وکړلې وایي بس پیغام دی د هېوادوالو بېلابېل خپل نظرونه دي ډېره مننه ترېنه کوو خوشحاله دې اوسئ او زما سره پاتې شئ ملتیا مو وکړئ. دوستانو بیا هم ښه راغلاست د کابل لومړنۍ واوره او واورین موسم په زړه پورې ښایسته خپرونه هیله ده چې ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي او تر بیا چې زه نصرت الله محبت ستاسو په دران شوپړ کې حاضرېږم تاسو پلي بهونکي صحتن تعالی ربان سپارم چې ته چې اوسئ ښاد یاد بریالي اوسئ د یو څو لړۍ سوکاله تلپاتې افغانستان په هیله لوی الله مو مله ښه وختونه. له لیدلو مو مننه.